د لرغوني ګندهارا حصه بونیر د ملکنډ کړاکړ او علم په سلسلو کې رئیساره د پښتنو د خاورې هغه جنت نظیره ټوټه ده چې د غرونو په څوکو یې حتی د هندوانو په باور رامچندر هم د خپل روح د تازه کولو لپاره تخت اچولی و. دا داسې مینهناکه خاوره ده چې اهل هنود یې اوس هم پکې بې له ډاره خپلو مندرونو کې ژوند کوي، عبادتونه کوي. خو داسې سخته هم ده چې یوسفزوی آن له خپل خوشحال خان خټک سره هم بدې تاریخي غیږې ایستلې دي. د مغولو لوی مذهبي جارچي پیر بابا، انګریزانو او د پښتنو باکو خانو دیوانه بابا هم دلته اړولي وو. او اوس وخت کې چې یو بونیر د چا په نوم مشهور دی، هغه رحمان بونیری هم دلته یې خاپوړي کړي دي. رحمان بونیری شاعر هم دی، ملتپاله هم دی، هنرپوه هم دی، سیاستپوه هم دی، قام لپاره خندول هم کوي، ژړول هم زده دي او د حساب میسته د ځینو سیاستوالو راوستل او کینول هم زده دي. او خوشبختانه چې نن زموږ میلمه هم دی. بونیری صاحب ستړي مشئ، پخیر راغلی. خوارمش شینواری صاحب، تا خو په دا خپل انټرو کې یا په دا خپل اوپننګ کې ماته شمس بونیری، شاکر بونیری، کریم بابک، مختیار بادشاه، میاست لایق، شیرامان خان رایاد کړل چې دی د علم په لمن کې چې د قام ملت کوم مبارزه کوله او د هغو چې کوم نظریات وو، بیخي یو منظر مې په سترګو کې ودرېده چې تا دا پېژنګلو کوله زما خوشحاله ژوندی اوسئ. بونیری صاحب تر اوسه پورې خو تاسې خلکو نه مرکې اخیستي دي. نن چې په تا باندې خپله راغلی ده او خپله به تا نه انټرویو کیږي، تا نه به مرکه کیږي، ستا په ژوند به خبرې کیږي، څه احساس لري؟ اعزاز هم ګڼم، تاسو دا اعزاز راکوئ، ماته آنر راکوئ او ویاړم هم او د دې قابل تاسو وګڼلم او ویرېږم هم. ویرېږم ځکه چې زما خو ژوند ډېر معمولي ژوند دی او د خوارو او مزدورو او محنت نه وتی ژوند دی. اوس هم خوارۍ او مزدورۍ کوم، نو زه فکر نه کوم چې ما په ژوند کې داسې کومه کارنامه یا کوم داسې علمي او نظریاتي لاسته راوړنه لرم چې د هغې په بنیاد د ماته څوک غوږ ونیسي. خو بیا هم ستاسو مینه ده او زه خوشحاله یم چې ماته موقع راکړه. دا بونیر تام یاد که مام یاد که، دا د بونیر کمالونه راته ووایه چې ما نه دي ویلي. دلته د معاشرتي مینه او سوچوالی څنګه ژوندی پاتې دی؟ ما اورېدلي دي چې د بونیر حتی هندوان هم په هندي باندې نه پوهېږي، هندکو نشي ویلی. جالبه خلک دي ټول پښتو غږېږي او ډېر په مینه غږېږي. یو ټکي که ووایم چې پښتانه دي او سوچه پښتانه دي، د مرغې زرین بانګونه یې اورېدلي دي، د کوترو او زرکو سره یې لوبې کړي دي، د مماڼو د ګرګرو میوې خوړلې دي، د خپلو میخو غواو بیزو پۍ یې خوړلې دي، خپل ساګ، خپلې دشتې، خپلې ورشوګانې، خپل غرونه، ابشارونه د هغې سره یې مینه کړې ده. او دا ټول شیان د هغو په وجود کې، د هغو په ذهن کې، د هغو په فکر کې د خپل ملت لپاره، د خپل قام لپاره چې کوم یو سوچوالی وي، یو علاقایي نزدېکیت وي، کوم چې انسان په عالمګیریت بدلوي، دا د بونیریانو خاصه ده. بونیریان هم د پښتنو د نورو قامونو، خیلونو او د نور وطنونو د خلکو په شان خلک دي، خو سوچوالی خالص په خپل وطني خوند کې دی، کوم چې دې نه مخکې ما وویلو. نو بس بونیریان خو به منئ. د هندوان لږ باور لري چې دا بونیر د جنت لوېدلې ټوټه ده. موږ خو داسې باور نه لرو. ګران دی راباندې خپل وطن هم دی، پښتنو وطن دی که نه؟ او هندوان د دې وطن بچي دي، اصلي او سوچه بچي دي. سیکان هم د دې وطن سوچه او اصلي بچي دي. زه ډېر سیکان او هندوان ملګري لرم چې هغه د بونیر په پت پالنه کې د پښتنو نه مخکې ولاړ وي. صحیح. او اوس رحمان بونیری ته راځو. د بونیر هغه واړه رحمان بونیری ته ورځو چې تا لیدلی دی. تا یې محرومیتونه، شوخۍ، استعداد، خنداګانې، ژړاګانې او له هلکانو سره جنګونه ټول په یاد دي. دا ډېر لوی سوال دی او زه چې دا سوال ته کله فکر کوم، شاته ځم خپل ګورګوټوالي ته، دوه خبرې چې د یو دهقان په کور کې، د یو بزګر او شپانه په کور کې، د یو غریب سړي په کور کې پیدا شوی رحمان بونیری چې په ګورګوټوالي په خپل کلو کې خاپوړې کولې، په دغه وخت کې د خپل وطن مینه لیده، د خپل وطن خاوره خوشبویي محسوسوله او د خپل وطن د مشرانو په پلې پله اخیسته. هم په دغه وخت کې چې د مساواتو، د انصاف، د برابرۍ پرچار او دعوې کېږي، په دغه وخت کې د انتهایی دردناک ابیوز نه، د انتهایی خطرناک توپیری چلن نه تیر شوی دی. خو بیا هم ما
زه پوه نه یم چې دا دومره توان او طاقت په ما کې له کومه راغلی دی چې ما د دغې انتهایي ابیوز کوم ته چې مونږ توپیري چلن وایو باوجود هم ځان ژوندی ساتلی دی. خپلې مور په غېږه کې مې ساه اخیستې ده، کله که درد راغلی دی، کله که غم راغلی دی، کله که ویره راغلی ده، خپل مور په غېږه کې پټ شوی یم. بل کوم داسې سهاره نه وه، بل کوم داسې سرپناه نه وه. پلار مې نه و، په مزدورو کې و، بهر و. مشر ورور مې نه و، ترونه مې هم په مزدورو کې وو. نه یوازې مور مې وه چې په غېږه کې به یې نیوم. زما سرګو ته یې مینه هم راکوله، د لاسۍ هم راکوله، او د زغم او د توان نصیحت هم راته کو. شاید دغه یوازینۍ مینه وه، یوازینۍ طاقت په چې زه یې ژوندی ساتلی یم. تا باندې خو ډېر وروسته ډېر شیان تېر شوي دي. په وړکتوب کې توپیري یا تبعیضي چلن څه معنی، څه ویل غواړي؟ یو ټکی چې زه ما څنګه وویل چې د غریب سړي زوی یم، جایداد مې نه و. نو زموږ په کلي وطن کې رواج دا دی چې په اوړي ژمي کې خلک اشرې کوي، غنم جوار ریبي، فصلونه ریبي، واښه ریبي. په دې کې د یو بل سره په بدل باندې دا کار کوي. ما پورې اکثره زما زلمو ملګرو خاندل چې ته په واښو رودو کې مړنی نه یې، ځکه چې تا د میخې پی نه دي خوړلي، تا د غوا پی خوړلي دي. غوا یو کمزوره شی ګڼل کېده، او د غریب سړي سره به غوا وه، د مالدار سړي سره مې میخه وه. یو مثال دا دی. دویم دا دی چې ستا په کور کې وریجې، پلاو او چرګ روزانه نه پخېږي. ستا په کور کې پی او غوړي او ماسته نشته دی، ته مېلمه پالنه نشې کولی څنګه چې زه کولی شم. یو مثال به دا درکړم چې په درېیم ټولګي کې زما پلار په سعودي عرب کې و چې خط به یې راولېږه. نو موږ به خطونه د کلي په ماسټر باندې یا دکاندار باندې لوستل. زما مور به اکثره د انغري په غاړه پرده وکړله، څادر به یې راځوړند کړه، ما ته به یې وویل چې لاړ شه بچې د سکول د ماسټر ته غږ کړه یا دکاندار هغه که چې راشي خط ولولي. او داسې به عموماً په ډېرو کورونو کې کېدل. یو ځل چې ما خط کلي په استاد پسې تلمه، په لاره مې وسپړده، په پښتو کې یې لیکلی و: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه جوړ یم، امید ده چې تاسو هم په خیر خیریت سره. دا قسمه خبرې ما لوستل شروع کړل. بیرته چې کور ته مې رامنډه کړله، په یو زغل رالمه. نو مور ته مې وویل چې ماسټر ته ضرورت نشته دی چې غږ کړم ورته، دا خط خو زه هم د لوستی شم. ما خط چې لوسته، زما د مور په سترګو کې اوښکې وې، او چې خط مې ولوسته هغې زغل کړه، منډې کړې د خپل مشر ورور کور ته چې د هغې 2 زامن هم زما په سکول کې هم مکتب وو. او هغه ته وویل چې زما زوی شیر رحمان، زما د مور پلار نوم چې ما ته په ورکوټوال یې ښودلی شیر رحمان دی، شیر رحمان بونیری پکې وروسته ما شامل کړی و. یا خط لوستی شي چې دا خبرې وکړو. دا خبر چې و دا بریکینګ نیوز و په ټول کلي کې. د ټول کلي هلکان چې یو خبر شو چې او شیر رحمان خط لوستی شي. هغه زما ماما خو په هغه وخت کې زما مور ته مبارکي هم ورکړه او شیریني هم ورکړله، خوشحالي هم وکړله. خو وروسته یقینا چې زما د نورو ملګرو نه په کلي کې بیا د هغو پلرونو تپوس کوم چې هغه خط لوستی شي، تاسې ولې نه شو لوستی. مازدیګر چې زه لوبو ته راووتم، زما پلار په هغه وخت کې شیفرډ یو مشهور پیرونه و، دا راته لېږلی په جیب کې و. ملګرو مې اول هغه رانه مات کړه، بیا یې ووهلم، ویې ډبولم، او بیا راته وویل که بیا دې خط ولوسته نو خیر دې نشته دی، خطونه به نه لولې، ځکه چې موږ ته په کور کې پیغور جوړېږي. دا دویم مثال دی. او داسې بلها نور هم ډېر مثالونه دي چې په اوس وخت کې ورته موږ د ابیوز، د بولینګ نومونه ورکوو، د توپیري چلن نومونه ورکوو. په ورکوټوالي کې حساب ته د نورو ملګرو هلکانو په شان سپین نه یې، دا هم د توپیري چلن په توګه باندې د پیغور په توګه ته خلک وایي. دا چې ستا مټي مضبوط نه دي، دا هم د پیغور په توګه ته وایي. داسې بلها نور مثالونه دي شینواری صاحب. موږ یې اوس محسوسوو، په ممکنه توګه باندې پخوا خلکو په هغه کې نه محسوسول. تا خو نږدې زه ژړولی زه به در سره شوخي وکړم. اوس چې بونیری صاحب 80 کلن دی، د لمسیانو بابا دی، لکه چې پټ یې واده هم کړی دی. بل د ژوند سرمایه کې څو اولاده میوې لري، هغوی د ژوند کومو پړاوونو کې دي، څوک څه کوي، او هغه مور بیبي چې ستا یوازینۍ اسره وه د غېږې، هغه چېرته ده؟ مور بیبي خو بې وفات شوې ده، مړه ده او جنتونه یې نصیب شه، په ګورې نور شه. او دویم دا چې 80 کلن دی، لږ عمر مې کم دی. او دویم واده مې هم نه دی کړی، دویم واده ارمان مې هم نشته دی. بچیان مې 4 دي، 3 مې زامن دي مشران. یو مشر زوی چې مې هغه واده شوی دی، دویم چې دی هغه په آی ټي کې انجینیرینګ کړی دی، دریم چې دی هغه په فلم او ډایرکشن کې په NYU فش کالج کې سبق وایي. دریم کال کې د لور مې اخري چې کوم لور ده هغه ته 10 کلن ده، او 100 کال به کالج ته ځي له خیره سره. نو دغه زما د کور ژوند دی. لور ډېره خوږه ده که زامن؟ وبخه بیا ووایه. لور ډېره خوږه یي که زامن؟
نو زما که لور په لومړنۍ شوی وی کېدای شي یو اولاد به وي خو چې مې زوی وشو ما لور په ټکل کې دویم ځای پیدا کړ د لور په ټکل کې به دریم ځای پیدا کړ او اخري شکر دی چې لور به وشو نو بریک مور ته واغسته کنه اوس به مې 12 بچي وي د لور پیدا کول نه تاسو زده کړی دي چې تاسو سره دا یو لور لري زه غواړم په دې موضوع باندې ځکه خبره وکم چې لور په پښتنو کې یو خاص پړاو تیر کړی دی او خاص پړاو بلم تیری لور ماته حیا راخی لور ماته د خبرو کولو چل راخی لور ماته د مور پلار د خويندرونو په مخ کې د خبرو کولو چل راخی دا ځکه وایم چې لور تا د کله مخامخ ناشته وي ته ډیر بدل د سړی په توګه کېږي زموږ د پښتنو په ټولنه کې په معاشره کې دا شی شاید د عمومي توګه باندې دی ځکه فلسافیکل خبره کوم ډیر وګدي او روایتي خبره کوم نه لور نعمت دی خو د دې نه پرته زه فکر کوم چې لونه او زامن یو شان اولادونه دي یو شان حق لري یو شان ژوند لري یو شان ښکلا لري یو شان سیال ژوند باید ورته ورکړی شي زه په دې توپیر باندې یقین نه لرم چې زوی دې ساده میراث خاوند دی زوی دې ستا به اوږه مضبوطه کړي زوی دې ستا به ملا مضبوطه کړي داسې نه ده زما لور زه د شاید د درې واړو زامنو نه غوره ښایسته ګڼم کله کله د غوسې هم کوي قهر هم راته کوي د ټولو زیات نه یېرېږم هم خو یو شان اولادونه دي بهر لور زما خوښه او ذاتي ډېر مننه لکه ستاسو کریر خواته راځو تا فکر کوم د ماسترۍ نه علاوه 2 ډیپلومونه کړي دي جرنالیزم کې تاسو یو ایوارډ هم لرئ دا ژورنالیست کېدل تا ته تقدیر لیکلی وو که تا خپله په تقدیر باندې په زوره ځان ته لیکلي وو دې لپاره تا کوم مضمون شنواری سے په تقدیر مې په زور کړی دي پر کوټوالي چې زه د سلورم پنځم ټولګي کې وم زم په کلی کې یو مشر چې هغه ریډیو اوریده پښتو به اوریده د کابل نه وکړ د اجمل خټک صاحب چې چلاوطن و نظم به ما اوریده یا به غږ اوریده یا د ببرک کارمل یا د ګوربچوف دا ټکی دا زماله لپاره پر کوټوالي او رومانس جوړیده او دغه شان نظم لوستل ما شروع کړل بیا چې زه د اتم ټولګي درستو د نورو پښتنو مهنت کشو غریبانو په شان کراچۍ ته لاړم د روزګار په تلاش کې هغه وخت په هغه ځای کې د ملګرو چې کوم زما ملاقاتونه وشول هغه ماته د قلم سره او د لیک سره او د لوست سره یو دغه راکړه خو بهرحال د هغې وروستو دا ما یو محسوسول چې ممکنه توګه باندې زه یو خبریال کېدی شم دا زما لپاره یو پیشه یو پروفیشن جوړېدی شي نو د دې باوجود چې په 19 کالو په عمر کې مې واده شوی وو مزدوري مې هم کوله مکتب مې هم وی سکول مې هم وی بیا مې کالج وویلو بیا مې د کراچۍ کې د کار سره ماسټري هم وکړله په نړیوالو اړیکو کې خو شینواری صاحب ته د 2 ماسټرۍ ذکر وکړو چې کله امریکې ته رالم 2009 کې ما ته احساس کېده چې زما ماسټري په کراچۍ کې یا پاکستان کې چې ما ویلې د شاید زه په زړه مې په ډاډه نه و چې هغه سبق باندې شاید سم پوه شوی نه یا د تعلیم نه زه مطمئن نه وم دلته په امریکا کې بیا د سره مو وکړه سبق وویلو وړاندې مې انګریزي زده کوله بیا مې کالج ویلو بیا مې پوهنتون ویلو په پوهنتون کې مې هغه وخت زړه تسلي وکړله سترګو نه مې اوښکې وبهېدې چې ما ته دا احساس وشي چې و دا ځل زه په نړیوالو اړیکو باندې شاید تر ډېره حده پوه شوم ما ته تا سره پاتې شوي یو تحلیلګر ډېر جالب شکایت درنه وکړو وایي چې دا ماشاءالله دومره پوه او له خبرو ډک دی چې کله کله مې زړه وغواړي چې ورته ووایم چې وروره جانه ځان نه سوال هم پخپله وکړه او جواب هم ورته خپله ورکوه زه درنه لاړم خبرلوس یم وو دا خبره چار چا چې زده کړې ده ما به نو سم پوهېږي خبرې شاید باید زه لږې کمې کم دا شاید یو کمی وي زما په ژوند کې نه دا ښه عادت دی که څنګه درته ښکاري کله کله مثلا بحث کوئ که نه د ژورنالیست دپاره خپل تحلیل وړاندې کول دا یو خامي ګڼل کېږي نه پوهېږم چې تاسې ورته په کومه سترګه ګورئ 2 شیان دي شینواری صاحب یو خو ډېرې خبرې نه ډېر زیات اورېدل ضروري دي اما که شاید دا کمی شته دی زه ډېرې خبرې کوم دویم خبریال کې او په تحلیلګر کې فرق دی خبریال چې خبرونه ورکوي مرکې کوي ابجکټیو سوچ لري او ویښ سوچ لري زیات نه زیات معلومات راغونډ کړي وي په یو موضوع زیات سم پوه کړی وي خپل رای په خبر کې نه شاملوي یا د مرکې په وخت کې تحلیلګر خدا دی چې هغه یو بل منصب دی یو بل جداګړی فیلډ دی پای کې به ته څېړنه کوي شننه به کوي او تحلیل شاید د خبریالتوب 10 کاله کې زه دې جوړ کړی یم چې زه د یو موضوع شننه کولی شم
او د هغې ډاټس کنیکټ کولی شم یا په هغې رای قایمولی شم. خو زه چې دا وخت په کومه اداره کې کار کوم هلته موږ ته په تحلیل کې په خبر کې بیا په هغه اداره کې اجازت نه وي، نو زه عمومي کوشش خو مې دا وي چې تحلیل یا شننه ونه کړم. خو کله ناکله مثال ادارې سره په جنجال کې نه دا ډېر وخت دې ورسره کار هم وکړه، جنجال به دې ورسره ډېر راځي فکر کوم. نو زما عمومي کوشش خو دا وي چې ځان بچ ساتم داسې دا زیات چیړل کومه مثالونه ورکوم. خو کله ناکله که تاسو ډېر په غور سره وګورئ ایډیټوریالي نو زما ټولې پوښتنې ریفرنسز یا حوالې چې دي یا غږ چې وي هغه کې څه نه څه ریفرنس یعنې د چا حواله ور شامل وي، یعنې پلانکی سړی دا سوچ کوي یا پلانکی علاقه کې دا سوچ موجود دی یا پلانکی خبر داسې دی، نو هغه زما د ټکو په توګه زه نه وړاندې کوم کله هم. نو ځکه زه دا نه یم چې زه ستا د دې خبرې نه ناخوښه یم، ستا دا ډېره زبردسته خبره وکړله یا زه دې حیرانه کړم. نو دا قسم ټکي چې هغه اوپینین کې شمارل کېږي زه د هغې نه عمومي توګه ډډه کوم، کوشش مې دا وي. خو ما ته چې کوم رحمان بونیری معلوم دی هغه چې دا کار کوي دا خبره کوي خپل نظر وړاندې کوي، یو څه پکې ګورم هغه دا دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي که نه. فکر نه کوئ چې د ژورنالیزم سرحد ماتوئ یا فکر کوئ چې یو مسؤلیت ورسره څنګ کې ادا کوئ؟ زه به په لنډو ټکو کې دې ځواب ووایم. ګوره په نیوټرالټي کې بې طرفۍ کې او ابجکټیویټي کې ډېر غټ فرق دی. باید یو خبریال نیوټرل ابجکټیو وي. نیوټرل کېدل چې دي دا سم څه نه دی. زه د دې ځواب داسې یم، ګوره زه د خپل ځان ته یو کریډټ نه ورکوم یا اعزاز نه ورکوم. زه د بونیر یم، زه د پښتونخوا یم، زه افغان یم. زه بونیر ته زه پښتونخوا ته زه افغان وطن ته په پښتو ژبه کې کار کوم. زه چې په کوم ځای کې کار کوم هغه ځای کې زما د کار ذمهوارۍ هم دغه دي چې ته په خپل وطن ته په خپله ژبه کې د خپل ولس مسلې چې دي په هغې باندې بحث کوې. ما ته دا ذمهواري نه راکړی. زه به ورته د قسطنطنیه کیسې کوم، زه به ورته د افریقا کیسې کوم، زه به ورته د فلسطین او د اسرائیل کیسې کوم. هم د پښتونخوا، د وزیرستان، د چمن، د ژوب، د لغمان، د پغمان، د کندهار، د ننګرهار دا زما په ذمهوارۍ کې زما په کانټراکټ کې شامل دي. که زه دا کار نه کوم دا زیاتې کوم. بل زما اداره ماته دا وایي چې ستا ذمهواري دا ده چې کوم بېوزلو ته هغه خلکو ته چې هغه غریبانان دي هغو سره ظلم کېږي، هغه د جمهوریت پلوه خلک دي، هغه ښځې دي، هغه ماشومان دي، هغو ته وخت ورکړي. نو زه یقین وکړه چې زه داسې کم هېڅ کمال هم نه ګڼم. که دا کار بل څوک نه کوي او دا بل چاته دا ملت پالي ښکاري، بل چاته دا قام پرستي ښکاري، بل چاته نسل پرستي ښکاري، بل چاته د جرنالیزم مخالفت ښکاري، دا د هغې سوچ کېدی شي. حقیقت کې داسې نه ده. حقیقت کې زه چې څه کوم دا من و عین د خپل چوکاټ د خپل کانټراکټ او د خپل ادارې د اصولو عین مطابق کوم. ما ته هغو دا ذمهواري راکړې ده چې په وزیرستان کې که بم ډزېدلی دی ښځه یې وژلې ده، که وزیرستان کې ملیټري اپریشن کېږي هغې ته د شک په نظر کتل کېږي او د هغې د لاسه په میلیونو خلک کډوال شوی دی، باید په هغې زه خبر ورکړم، باید هغې ته زه ویښ اوسم، باید د هغې نه زه خبر یم. نو دا خو زما په ذمهوارۍ کې راځي. بونیری صاحب دا رښتیا ده چې ستا د دې خبریالۍ او سټایل د خبریالۍ نه د دې وجې نه ترهګرو بونیر کې ستاسې کور په بمونو الوزولی او تاسې هم ترېنه کراچۍ کې پټ وئ، حتی ژوند درته سخت شو. ما ته دا ټوله کیسه وکړه چې څنګه بیا پښتونخوا نه ووتئ کراچۍ ته او کراچۍ نه بیا امریکا ته، او دا پیښه رښتیا وه؟ زه په کراچۍ کې یم. زه په د جولای په میاشت کې د وایس اف امریکا ډیوه سره د کراچۍ نه خبریال هم وم. په هغه وخت کې د پښتو ژبې یو لوی چت ټلویزیون چې و خیبر ټلویزیون اے بي ټي خیبر د هغه سټیشن منیجر هم وم او خپل یو اخبار راهي سره مې هم کار کوو. نو په دغه وخت کې چې زما د وایس اف امریکا یو مرکه وکړله کله بونیر ته اول سوات طالبان ورسېدل، بیا بونیر ته لاړل. نو زما نه دی په مرکه کې د بونیر دغې کلو بانډو سمستو غرونو حال واخیسته چې طالبان تللي دي هلته حال څه دی. ما چې حال وویلو په سباله زه خو په کراچۍ کې یم، خو زما سپینګیری پلار او سپین سرې مور او ورنداریانې مې په کور کې وې. د شپې شپېته کسان طالبان ورغلل او څه پکې دغه چم ګاونډ خلک وو چې زما ځینې ورنداریانې شاید خپلوانې وې او زما نږدې مشران پیژندل. دومره مهرباني وکړله چې زما پلار ته یې وویل چې دا زوی ستا دی؟ وی وو. دی په وایس اف امریکا کار کوي؟ وی وو. وی دی خبریال دی؟ وی وو. یعنې اول یې ثبوت واخیسته، بیا ورته یو امر فیصله واوروله چې موږ به د زموږ مخالفت کوي او زموږ خبرونه ورکوي، زموږ حال یې ویلی دی، موږ په دې کور کې پاتې کېږو، تاسو د کور وځئ. دا هم افر یې ورته وکړو چې کور مو نه وي، خپلوان مو نه وي، نو موږ هم د سره ځای درکولی شو.
زما په ګاونډ کې زما تر کور دی، زما پلار درې ورنداریانې، مور او بچیان چې دي هغه هلته لاړل، دی پاتې شو په دغه کور کې. او نږدې نیم ساعت وروسته بیا زما کور چې دی هغه خلکو ولیدل چې د هغې نه کنډر جوړ شوی، په بمونو یې لړزولی و. او د هغې وروسته بیا یو خط هم پرېښودی چې زوی ته مې وویل چې خوله بنده کړي، ګنه ژوندی نه پرېږدو. بیا د هغې نه وروسته چې زه بیا هم نشم غلی دغه خبره باندې ما بیا هم خبره کوله. په کراچۍ کې 2 واره زما د وژلو کوشش وشو، قسمت مې خو زه بچ شوم او زه په اسلام آباد ته بیا لاړم، پټ شوم. زما فامیل چې و ښځه بچیان هغه په یره کې ژوند تېروو، په یو چا په کور کې په تاخانه کې پاتې کېدل. یو میاشتې پورې زما ټلیفون بند و. وایي څه په امریکا ما ته وویل که ته غواړې چې راشې امریکې ته موږ د راوستل غواړو. دی ما ته افر وکړو، ما ورته نه وویل. خیبر ټلویزیون ما ته وویل چې موږ د سعودي ته لیږو یا د ملیشیا ته لیږو، کوم ځای دې خوښ دی. ما امریکې ته راتلل نه غوښتل. امریکا ایډیولوژیکلی زه په هغه وخت کې د دې سوچ ملګری نه وم چې د دنیا کې دی د کاپیټالیزم راج وي او زه د هغو سره کار کوم. زه یې نظریاتي توګه دې خبرې په حق کې بالکل نه وم. خو بهرحال ښځې، ماشومان، وروڼو، خویندو راته وویل چې کم سے کم 1 کال لپاره امریکې ته لاړ شه، وخت تېر کړه، حالات سم شي بیرته به راشې. مجبوراً امریکې ته رالم او چې رالم به دلته ختم دلته اوس پروت. خو زه اوس په دې خبره باندې غواړم تا نه یو نظر دې واخلم. دا 10 کاله تجربه ترلاسه کړې ده. دا زموږ او ستاسې خواته ولې حکومتونه، استخباراتي ادارې، سیاستوال او دغسې ډلې او تنظیمونه د چا د خولې د بندولو دپاره داسې کارونه کوي؟ دا ممکنه توګه باندې د هغو په سوچ کې د دې سره کامیابېدی شي چې داسې وکړي، مخالفین له خوله بنده کړي او خاموش یې کړي، د دې ته به کار آسان شي. خو دا ممکنه توګه باندې اوسه پورې نه ده سمه ثابت شوې دا حکمت عملي. اکثره ډیکټیټرز، اکثره امنیتونه داسې کوي. او په پاکستان کې زمانه علاوه نور خبریالان هم وژل شوي دي. کزال ته ممکنه توګه باندې زه اوس مړ وې او د هغو لاس پې مات شوي دي، هغه جیلونو ته او زندانونو ته وراچول شوي دي په مختلفو طریقو سره. خو په ځای د دې که دوی د هغه غږ، یعنې زه ځان مخالف نه ګڼم د چا، دا د مخالفت په توګه نه کوم، دا زما دنده ده، کار ده چې زه به رښتیا وایم. خبر ممکنه توګه باندې ترخ وي، په ممکنه توګه باندې خوږ وي، خو باید د یو خبریال ضمیر مطابق خبر باندې کار وکړي او ځان پرې غلی نه کړي، ونه یېرېږي. نو زه داسې ورته ګورم. او زه یو بل ډېرې خطرناکې موضوع نه خبر شوی یم، غواړم چې تاسې راته نن ووایاست. یعنې دا خو طالبانو چې ستا کور ته به یې وراچولی، بمونو باندې به یې لوځولی، پاکستان ISI هم دا کارونه ډیرو خلکو سره کړي دي. جالبه دا ده چې زه خبر شوم تا پسې نشنلي ډلو په کراچۍ کې هڅه کړې وه چې تا ووژني. دا خبره رښتیا ده؟ دا شنواری صاحب ما خو دا موضوع خپل کتاب ته پرېښې ده چې په کتاب کې به لیکم او تفصیلا به لیکم. او زما په کراچۍ کې ژوند د انتهایی سخت تکلیف نه تېر شوی دی. زه په پښتو ژبه کې خبریال وم، د 2 پښتو ژبو لپاره مې کار کوو، انتهایی حساس ښار کې مې کار کوو چې پښتانه پکې د ژوند او د مرګ لپاره، د بقا لپاره سیاست یې کوو. نو کله خیبر ټي وي چې راغی نو ما ډېر زیات خبرونه چې دي هغه د عوامي نیشنل ګوند یا د ملت پالو په کراچۍ کې چې کوم د هغو په مرکو کې تېرول، ځکه چې د پښتو ژبې ټي وي و، د شاه سید باچا سره مرکې زیات دي او داسې د نورو ملت پالو سره زیات دي. د هغې د لاسه په کراچۍ کې نورو قومونو ته یا ملتونو ته دا احساس کېده چې یو ټلویزیون دی چې هغه د پښتون ملت پالنې یا د پښتو ژبې په موضوع باندې پښتانه بیداروي. یعنې دې سره یو ډېر لوی امپیکټ ما محسوسوو. بیا یو وخت راغی چې په کراچۍ کې پښتنو ملت پالو په ځانګړې توګه عوام نیشنل ګوند یو کمزوري تنظیم په ځای باندې د یو معمولی تنظیم په ځای باندې طاقتور تنظیم شکل اختیار کړ. او په دغه ورځو کې دغو بیا د متحده قومي مومنټ چې ورته وایي MKM دغو سره سیاسي جنجال هم راغی. نو موږ یو شو کوله، د ټلویزیون یو شو د اختر چې ما پکې د پښتونخوا نه هنرمندان راغوښتي وو، د حیدرآباد نه راغوښتي وو، په کراچۍ کې افغان کونسلګرۍ ته مو بلنه ورکړې وه، داسې نورو کونسلګریو ته مو بلنې ورکړې وې. د کراچۍ ښار چې کم ته چې باسواده خلک وو، شتمن خلک وو، خاص خلک وو، هغه هم راغوښتي وو. په دې کې د ټلویزیون چینل دی موږ هغه پښتانه دغه چې دي کوم ته چې میرز وایي، یعنې ناظمان د کراچۍ چې د MKM وو هغه هم راغوښتل چې پښتانه وو 2 کسان، او داسې هغو بیا خپل ځان سره نور مېلمانه هم راوستل. د دغه شو په وخت کې چې د MKM او د عوام نیشنل ګوند سیاسي جنجال و، اختلاف و، یو کس چې په دغه غونډه کې ناست و هغه چاته پیغام ورکړ چې دا بنیرې خو به دا شو ښیي او په دې کې
په زرګونو پښتانه ناست دي او د ایم کیم خلک هم پکې ناست دي، یو ځای ناست دي. د دې نه به دا پیغام دنیا ته لاړ شي چې د عوامي شلګون شاید د ایم کیم سره د اختلاف خبر سم نه دی، د خو په خپلو کې روغ دی، یو ځای سندرې اوري. نو په دغه دوران کې د ځینې کسانو کوشش وکړه چې راشي او د سټیج د پاسه ما ژوندی وسوځوي. پلان یې جوړ کړ، په ممکنه توګه باندې هغه پلان د سکیورټي د لاسه ناکامه شو، خو وروسته بیا ما ته یو ډېر لوی جنجال جوړ شو. دونه جنجال جوړ شو چې زه په کراچۍ کې باقاعده توګه زما د وژلو کوشش وشو. هغه پروګرام چې دی زما په خیبر ټي وي مالکانو ته وویل چې دا خو د په پیسو کړی دی، دی پکې یو غلط تصویر ښودل غواړي. هغه پروګرام تر 3 ورځو په وځنډېده. بیا هغه پروګرام لپاره 2 کسان، زه یې نومونه نه اخلم، خو یو وزیر و، یو د ډېر لوی مهمې مرتبې شخص و، زما دفتر ته راولېږل شو. د خیبر ټي وي مشرانو ته وویل شو چې په دې پروګرام کې کم ځای دی چې هغه باید ایډیټ کړي چې هغې دا تاثر لاندل شي. بیا هم زما سره یو کیمرامین وو، یو ریپورټر وو، هغه شی ما سره پروت دی، خوندي دی، ریکارډډ دی چې هغه کې څه وشو. خو ما بیا هم کوشش کوو چې داسې ونه شي. ما هغه پروګرام جوړ کړ، ومې ښودو، او هغه خلکو چې په دغه وخت کې زه د شاید د خاین په توګه خلکو ته ښودلم د دغې انتهایي مشکل حالاتو نه زه بهر شوم. د هغه سوچ غلط و، دغه کار ما په دې فکر نه وکړ، کار ما په دې بنیاد نه وکړی چې زه پښتانه او يمکن یو ځای وښایم چې د هغې نه بیا او شینواري صاحب وبخښه دې کې یو ضروري خبره کول غواړم چې نیمګړې پاتې نه شي. په دې خاطر مې نه کول غوښتل، دا یو ټلویزیون او ټلویزیون خپل لوازمات وي. دویمه دا ډېره مهم فیکټر دی، مهم توکی دی زه ویل غواړم چې ګوره د رحمان بونیری په کراچۍ کې ژوند چې وو هغه ډېر ښکاره و، ډېر واضح و، ډېر د ایماندارۍ و. که هغه د دې داغ سره پاتې کېدی او دا داغ نه لرې کېدی، دا به ډېر لوی جرم و. نو ما زه اوس هم دا وایم چې دا خبره به زه ډېر په تفصیل سره لیکم، خو پښتانه باید مهرباني وکړي د جذباتو په غوسه کې د فیصلو کولو نه مخکې هغه خلک چې په دغه ژبه کې، په دغه فیلډ کې، په دغه اړخ ته کار کوي، د هغو نه یو ځل ضرور واوري، هغو ته غوږ ونیسي. د دې په ځای چې نه مخکې نه فیصله ورته ورکړي، غوږ نیول ډېر ضروري دي، په مسله پوهېدل ډېر ضروري. او بونیری صاحب تاسو هم په هغې مسلې نه وروسته دومره سړو دماغو نه کار واخیست، ډېره موده تېره شوه، نیشنلیان مو بیا په یوه ټویټ باندې چې علي وزیر نیشنل ګوند خوشې کړی دی د پی ټي ایم سره په جنګ واچول، او تر د نن ورځې پورې د هغوی جوړه نه راځي. دا یو داسې خبر ده چې زه په دې باندې ډېر سخت حیرانه وم چې کله دا ټویټ ما وکړ. یعنې یو خو دا ده چې دا ټویټ چې ما وکړ دا خبر سم و. ما ته نیشنلیان وویل چې موږ نه هغه غچ اخیستی، خو هغه دا ګوره دا خو د سیاسیانو د سیاسي ګوندونو خپل مفادات وي. پخوا ایم کیو ایم په سر باندې ان پی زمانه خپه وه، بیا هم دغه ان پی چې دغه د ایم کیو ایم سره سیاسي اتحاد وکړ. سیاسي ګوندونه داسې کوي چې خپل ملت پالنه په خپل ځای باندې ستا سره دښمني هم کوي، تا ته زور هم درکوي، خو وروسته بیا په خپلو کې اتحادونه هم سره وکړي، سیاسي اتحاد وکړو. او چې کله میا د اسفندیار ولی خان نه او د فاروق ستار نه تپوس وکړو چې په 9 مۍ باندې 10 پښتانه وژل شوي دي، دا روغه تاسو د وینې په قیمت وکړله، څه قیمت په یو بل ورکړه. نو ما ته غوسه شو، ما ته وایي چې په سیاست کې دا خبرې نه وي. نو زه دا وایم چې سیاستداران خو روغ دي، یو بل سره وکړي، خو تا سره یې څه کړي وي خبرې ورته بیا یادې نه وي. د ایمل خان دا غچ ورته څنګه نه غچ نه وبخه، دا بیخي غچ نه، دا بیخي غچ نه. زه د یو خبریال په توګه دا خبر و، ما کنفرم کو، ما معلومات وکړل چې ایمل خان تللی دی، په کراچۍ کې ملاقات کړی دی. ایمل خان دا خبر تصدیق وکړ، منظور پښتین صاحب د خبر تصدیق وکړ، علي وزیر صاحب د خبر تصدیق وکړ. ګورو زه د قام خبریال یم، 10 کال نه کار کوم. زه په دې قام کې چې کله یو خبر کیږي، ما خبر په توګه خبر کړی وو چې دا ملاقات شوی دی. د دې خبر نه وروسته زما تمه دا وه چې دی به راشي چې و ملاقات شوی دی، ما له ملاقات ته بلها نور خلک هم راغلی دي، دی هم راغلی دی، ملاقات یې کړی دی، ما سختې برداشت کړی دي، زغملي مو دي. زه منم چې علي وزیر په دې جګړه کې چې کم پښتانه کوي د پاکستان د پوځ یا د ریاست خلاف تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي، اوس یې هم ورکوي، او هغه پټ پناه خبره نه ده، او هغه ډېر په نرتوب دا کار کوي. ما په دې باندې دا نه ثابتول چې هغه د پوځ په سنا باندې را پرېښودل شو. د یو خبر و، د یو سیاسي مشر په توګه هغه جواب دا پکار و چې ملاقات شوی دی. ما ته دا ویلي و چې پوز داسې وي، ما ورته انکار کړی دی، وټې ورسه چې دغه خیال دی. خو دې لپاره مې نه ورکوو چې په دې باندې زه ایم کیو ایم او بخه ان پی یا پی ټي ایم په شر واچوم. دا یو خبر و، او زه یقین وکړم چې ما نه ورکولې، که د کراچۍ یو خبریال ورکړی وی، د یو داسې انګل سره به ورکړی وي چې ډېر لوی جنجال به جوړېده. ډېر خلک ته خبر و، زما د خبر نه انکار نه کړی. جنجال نو جنجال دې زما په حساب سره په خپل جوړ کړی و. د نن ورځې پی ټي ایم او نیشنلیان جوړ نه راځي، دا جنجال نه دی.
نو دی خو د مخکې د کوره په خپلو کې سره روان دي جوړ شوي ډېر په یو پیج باندې راغلي وو یو پیج باندې راغلي وو د پېښور د صدر د چاودنې نه وروسته پولیس لاین د چاودنې نه وروسته دوی په یو پیج شوي وو ډېر یو شوي وو او غټ بې اتفاقي چې جوړه شوه همدې یوه ټویټ جوړه کړه د هغې نه وروسته هم بیا یو ځای ناست دي د هغې نه وروسته هم یو ځای ناست دي ما د ایمل خان د منظور پښتین صاحب یو ځای مرکه هم کړې ده دی شاید په فکري توګه باندې یو دي دواړه یو خبره کوي دواړه چې دي یو شان فکر لري نظریاتي اختلافات به لري مشرانو ترمنځ به اختلافات دي خو زه فکر نه کوم چې دا د نفاق خبره ده د ټولو ځانونه له لارې دي جدا جدا لارې دي پخوا عوامل شلګون ډېر زیات شرکت کوو خلکو شاعرانو خبریالانو هم خیالو او شاید ایمل خان ورته د هغې نه مخکې ویلي وو زما د دې ټویټ نه مخکې چې دا ملاقاتون دا غونډو کې برخه ماخله کنه د غونډه به مو واسو پی ټی ایم دغه چې د محسن داوړ د عوامي شلګون کې وو بشرا گوهر وکل د پی ټی د منظور پښتین د محسن داوړ وکل دا زموږ ټوټ نمک کې دی وکیو په دې وکیو چې په یا په پی ټی ایم کې یا په ان پی کې د دین رستو یو خبريال دا و چې دا خبر مور کوا نو دا ملاقات غنه شوی نو دا ملاقات نو شوی آیا د دې نه څوک انکار کوي چې ملاقات نه وشوي زه یو بل موضوع ته راځم تاسې ځان زه څوک یم چې دا حق چا نه واخلم تر د نن ورځې پورې یو ډیر قوي افغان پاتې شوي یاستئ او دا ډیره زیاته ده طبعا هلته به درته بیلې دښمنیانې جوړي دلته به یا څوک درته یو خبره کوي بل څوک به درته بله خبره کوي دا یو ډیره غټه بې اعتمادي دواړو خواو ته پخوا راهیسې روانه ده که څوک ځان له افغان وایي دې خوا ته پې خلک شک لري هلته ورسره خلک دښمني کوي خو بیا هم ستاسې د نوم سره په ګوګل کې چې سړی سرچ کوي پاکستانی خبریال لیکل کیږي حال دا دی چې اوس تاسې امریکن سټیزن یاستئ ولې دا شی تاسې تر اوسه پورې په ډیجیټل دنیا کې ځان پسې بدل کړی نه دی او بله یو خبره دا ده چې دغه افغان کېدل په کوزه پښتونخوا کې یو پروسس لري مثلا اوله کې خلک ډیر پاکستانی فکر کوي بیا وروسته ځوان شي بیا ډیر رو قوم پالنې فکرونه پیدا کوي بالاخره چې ډیر زیاتې سرته مینه د وطن ورسیږي بیا هغه اور د افغانیت یې ښکاره شي وایي چې زه افغان یم زما هویت همدا دی نو دا تاسې په یو پروسس باندې افغان ځان ته وایاست که نه دا وړکتوب نه یو سوچ تاسې ماته ویل چې ما کابل راډیو د وړکتوب نه اورېدله د خوشحال خان خټک شعر به یو درته وایم چې درس پښتون تر کندهار تر اټکه سرواړه یو سرواړه شعر راته یاد کړه شینواري صاحب راډیو شو سرواړه له کندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ واشکار یو د ننګ په هار پټ او اشکار او بل شعر د رحمان بابا درته وایم چې کشور د افغانانو معطر شي د هر بیت مصری می زلف د خوبان کړي زه چې په اول ټولګي کې کم ته چې ادنا وای داخلي دم نو زما د نسل زما د ذات په خانه کې افغان لیکلی وو هغه زما لومړی ځل باندې مو اورېدل چې زه افغان یم ځکه یې لیکلي وو چې موږ افغانان یو پښتانه افغانان دي او دینه که څوک انکار کوي څوک شک کوي البته د عمل چې دی په دې باندې پختګي چې دا پوه شي دا په دې باندې وخت لګي چې ته پاکستان کې سبق ووایي پاکستان کې لوی شي مطالعه پاکستان ولولې د سکول کې په مکتب کې سهار او ماښام د پاکستان بیرغ ته سلام کوي د پاکستان ملي ترانه اوري علامه اقبال ولولي محمد علي جناح ته قائد اعظم وایي د پاکستان په نصاب کې د خپل اتلانو ته د دښمن او د غلیم په سترګه د غدار په سترګه ګوري نو دا ممکن نه دی چې ته د ورکوټوالي نه افغان جوړ شي خو کله چې ستا په وطن کې ستا په سیمه کې کوم ته چې ته یو هیواد وای د یو هیواد سټیزن وای ستا سره توپیري چلن کېږي لوږه وي تنده وي ظلم وي جبر وي بیا ته د وطن د تاریخ نه خبر شي دا وطن تقسیم شوی څنګه دی ډیورن لاین کرښه راښکل شوی څنګه دا بیا ستا مشرانو ته غوږ ونیسي نو یقینا تدریجي عمل دا دی چې ستا په نظریاتو کې پختګي راځي پاتې شو خبره د سورته وي د انټرنیټ نو زه خو د 14 کاله مې دلته په امریکا کې وشو خو ډېره مخکې زه په پاکستان کې خبریال وم او په پاکستان کې مې خبریالتوب کوو د پاکستان نیشنل آی ډي کارډ را سره و د پاکستان پاسپورت را سره و او د بنیاد باندې زما شاید انفارمیشن چې په ګوګل کې د اوسه پورې موجود دی زه نه یم پوهی چې ولې ماته وایي خو زه یو امریکایي خبریال یم یو افغان خبریال یم او ځان ته یو پاکستاني خبریال نه وایم نه یم او نه د پاکستان د کوم اخبار سره الله سبحان الله خو دې درته هلته ډېر زیات دښمنان پیدا کړي دي دلته دا یو ډېره جالبه خبره ده خپل خلک درته په غوسه دي زه فکر خبر یم چې ډېر کلونه کېږي ته بونیر ته نشې تللی نه یې تللی
شینواری صاحب زه د خلکو ته ما کله نه دی ویلي خو زه نن یو ته پوښتنه ته کوم. ګوره یو خو زه د سوات سټیټ ریاست باشنده و. زما پلار په اویایم کې داغه نه تپوس نه دی شوی. د بونیر د منطقې نه د ولسوالۍ نه د مشرانو تپوس نه دی شوی. یو ډیکټیټر و په سوات کې چې هغه د خپل فامیل د کورنۍ د ذاتی تعلقاتو په بنیاد باندې ایوب خان سره پاکستان سوات واغس او پاکستان له ورکو. آیا ریفرندم شوی وو؟ آیا الیکشن شوی وو؟ آیا ټول پښتنه نظر پښتنه شوی و نه و شوی؟ د پاکستان سره د سوات شمولیت چې و هغه د سوات د افغانانو د بونیریانو د یوسفزو په خوخه او په اتفاق سره نه و شوی. په 1900 کې دا کار شوی دی. زه چې د شپږو کالو عمر زه پیدا شوم ما ته اندازه وشو چې زه په پاکستان کې پیدا شوم. اوس دې معلومات ته کې دا ستاسو په خوخه دا کار شوی دی پر نه دی شوی. بیا داسې دا چې په د پښتونخوا د وطن د تقدیر فیصله خو باچا خان کوله، عبدالولي خان کوله، هغه چې څنګه وکړله یا د سیمې نور پښتانه مشرانو هغه کوله. یقینا ته به د هغو د خپلو مشرانو د عیني سیاسي فیصلو په پرانا کې چې کوم ستاسو تقدیر فیصله د قام کړی وي هغه قام به د هغې سره ژوند کوي. موږ هم د هغې سره ژوند کوو او هغې کې موږ ژوند کړی دی. موږ کله د هغې خلاف بغاوت نه دی کړی، موږ د هغې کله خلاف شعار نه دی ورکړی، موږ د هغې کله خلاف بم چېرته نه ډزولی. دا زموږ کار هم نه و، زما کار هم نه و. خو حقیقت دا دی چې د پښتون وطن د بچیانو د قام اصلیت چې دی سوچوالی چې دی هغه افغانیت دی او دې نه که څوک انکار کوي زه فکر کوم دا د نور په ګوته پټولو کوشش دی. او دا تاسې یادونه وکړه پاکستان د چا نه دا خبره د کولو نه ده، یعنې ضرور نه ده چې سړی وکړي، بیا هم مجبور شي سړی پوښتنه وکړي چې په پاکستان کې اوس ډېره یوه اصطلاح ده د ډیورنډ کرښې فرضي کرښې نه اخواته ګل خان چې هغه خپله پاکستانیان د هغې پښتنو ته وایي. نو دا په یو ډول سخته موضوع باندې ځینې خلک په افتخار کوي او ځینې خلک په شرمېږي چې چا لی وایي خپل پښتون لی وایي. پاکستان څومره دامونه غوړولي دي د چا نه د ګل خان جوړولو دپاره په دغې پښتنو سیمو کې هلته؟ یو غټ مشکل چې په دې کې زه محسوسوم د یو خبریال په توګه باندې ګوره یو خو د ملت پالنې او قوم پرستۍ کې خلک سره کوشرکۍ دا موضوع ګډه وډه کړې ده. دې کې فرق دی. نسل پرستی یا د نسل په بنیاد کرکه د بل نه کول دا سم شی نه دی. ځینې خلک چې په یو سیاسي ګوند کې دی د هغې نوم مثال په توګه پښتونخوا ملي ګوند دی او بل کس چې دی هغه په عوام نیشنل ګوند کې دی هغه د خپل سیاسي منشور په تناظر کې که څوک قام پرست ګڼي یا نه ګڼي دا یو داسې موضوع ده چې د ملت پالنې نه بیرته ده. ملت پالنه خو ستا اجتماعي سوچ او فکر د ژبې د وطن د خاورې د هغې د اهدافو لپاره او په دې بنیاد باندې چې ستا وطن دی په دې ستا اختیار پکار دی، د دې په وسایلو ستا اختیار پکار دی، تا ته په دې وطن کې په دې سیمه کې ازادي پکار ده او د سیال تن په توګه د ژوند تېرولو اختیار پکار دی. دا د ملت پالنې تشریح ده. قام پرستي جدا شی دی. اوس تاسو پوښتنه چې کومه ده چې یاره په دغه سیمه کې ځینې خلک ګلخانان شو، ځینې ګلمرجانان شو، دا هم د دې نسل پرستانه سوچ چې کوم دی کوم چې د ملت پالنې په مقابل کې کمزوری دی د دې بنیاد زه فکر کوم چې دی دغلته کې هغه خلک چې هغه په یو کېدای شي یو په پی کې میپ کې دی آیا هغه ملت پال نشي ګڼل کېدی او کوم چې په ان پی کې دغه ملت پال ګڼل کېږي هغه سړی چې ځان ته افغان وي هغه به قام پرست وي او هغه سړی ځان ته افغان نه وي هغه به قام پرست وي. دې کې کنفیوژن دی که په دې کې ګنګستیا ده په دې انداز کې د دې مقابله کول چې ځان ته نورې کرکې او نفرتونه سیوا کول دي. هغه خلک چې په افغانیت سم نه دی پوهه، خلک چې 400 کالو تاریخ نه دی خبر، خلک چې د وطن د وسایلو باندې د هغو د خپل اختیار نه دی خبر او د دې اختیار خبره څوک کوي هغه شک په نظر ګوري. متحده پاکستان یې ویلی دی دا هغو سره دا قسمه چلنج دی زه فکر کوم دا نور جنجال سیوا کوي. باید د وطن دغه بچي یو وخت کې پکې شاید زم شامل وم چې په دې خبره مصر سم نه خلاص د هغو سره میانروي اعتدالي چلن وشي. افغانستان په لوته که څوک دا سوچ کوي چې په پېښور ویلي کې یو سړی په پښتو خبره کوي او هغه جی وایي نو دا ګلخان دی. نو فکر کوم داسې نه دي کېدل پکار د ژبې تفریق او تقسیم چې دی دا دومره غټ شی چې نورو ژبو اثرات پې شوي دي. بلې خواته که څوک شنبه او چهارشنبه وي یا بلې وي او هغه پې تنقید کوي چې دا خو دا د فارسۍ نه اخیستی دی دا هم د تقسیم او ترمنځ واټنونو سیوا کولو لپاره کېږي. زه په ذاتي توګه دا ګمان کوم
چې په دې کې اعتدال پکار دی، په دې کې باید په پښتونخوا کې چې کله د ملت پالانو حکومت وي هغه د افغانستان د اتلانو د خاورې تاریخ په توګه باندې دغه ماشومانو د زده کړې وکړي. کله چې اشرف غني صاحب حکومت وي بیا راشي باید هغه د لرې پښتونخوا د اتلانو د سیمو د سیندونو د ټکو د ژبو په هکله افغانستان کې ماشومانو ته سبقونه ووایي چې دا واټن ختم شي. تاسو دا خبره وکړه چې کالته حکومت یالته د ښېګڼې وشي که دلته حکومت دلته د ښېګڼې وشي. یو ډیر جالب بحث دی، لنډ یې راته وکړه. زمونږ مقصد هم نه و چې دا پوښتنه وکړم، خو کله کله یو دغه د کوزي پښتونخوا خلک وایي چې که افغانستان موږ دې وژغوري یا افغانستان دې موږ سره د ژغورنې په برخه کې لاس راکړي او افغانستان دې جوړ شي چې موږ ورسره جوړ شو، بیا افغانستان خلک وایي چې نه کوز وطن چې را جوړ شي هغه مورچه ده هغه راته ونه نړیږي نو موږ به ورسره را جوړ شو. څه شی وشي چې دغه لویه خطه ورسره امن او جوړ او د هوسا ژوند خاوند شي؟ په پاکستان کې د ملیونو میشت پښتانه کاغه په پښتونخوا کې دي، کاغه په جنوبي پښتونخوا کې دي، کاغه په قبایلی سیمو کې دي. دغه وطن د ولس د تقدیر فیصله خو هغه کولای شي او هغه چې څنګه فیصله کوي ولس به ورته دغه طرح وګ دي شي ورته کاغه د منظور پښتون په شکل کې دا، کاغه د امل ولی خان په شکل کې دا، کاغه د محترم محمود خان اسقزي په شکل کې دا، کاغه د شیرپاو خان په شکل کې دا، یا بل ځای مشر په شکل کې دا. او هغه مشران دي، دغه مشرانو دغه وطن د قام لپاره قرباني ورکړي دي. دغه شان افغانستان په لور ته چې کوم مشران دي هغه څنګه فیصله کوي. خو زه چې څنګه د ګورم په ځای د دې چې ته به ما وژغورې زه به تا ژغورم، داسې کوم جګړه اوسه پورې ماته نه ښکاري، داسې کوم تحریک ماته نه ښکاري چې هغه د یو بل د یو ځای کولو یا د یو وطن د نیمګړي کولو یا ماتولو لپاره کوم سوچ موجود وي. ها فرق دا دی چې دواړه طرفین چې دي هغه د ژبې د نسل د تاریخ او د فرهنګ په بنیاد باندې یو دي. د کې د اوبدي داسو په ډانګ نشي بیلولې. واټن ختمېدې څنګه شي هغه څنګه چې ما وویل دواړه خواو ته باید د یو بل نو اوسنی کل چې کوم دی اثر کل چې کوم دی راتلونکي نسلونه چې زیات نه زیات خبر کړی شي. که ته نه خبره او ته معلومات نه ورکړې په نصاب کې، په اخبار کې، په ریډیو کې، په شعر کې، اکثر د پښتونخوا شاعران خو کوي چې هغه د افغانستان د میوو د سیندونو د سیمو د وطن د اتلانو ذکر کوي، خو بیا دا کم دی، دا زیاتېدل پکار دی. زه فکر کوم چې په ځای د دې چې مشرانو ته یو کومک ته یو ځواک ته یو جګړې ته خلک په تموي سافت یعنی پستا او نرمه لاره چې دا هغه د خلکو په ذهنونو کې واټنونو ختمول دي او شاید دې سره فاصلې زیاتې په ښه طریقې سره ختمېدای شي. په دغه ډیورنډ کرښې نه فارسي کرښې نه اخواته ملتپالو ګوندونو باندې لږ راته نظر راکړه. ویل کېږي چې څو نظرونه موجود دي. یو نظر دا موجود دی چې همغه ملتپاله ګوندونه دي یا حرکتونه دي چې الته خلک د ګلخانې کېدو نه افغان کېدو ته تر اوسه پورې پړاو را رسولي دي. بل نظر دا ده چې نه همدغه ملي حرکتونه د پاکستان د سټیټ سره په همکارۍ باندې د پښتنو تر لوی حده پورې دا د ملتپاله کېدو عمل ته په د ماډرن پوسټ ملتپالنه چې ورته وایي دا د کوي، خو د پاکستاني ساتلو په دغه کې فوق العاده مرسته کوي. مثال بیا دا وایي چې که ته په پاکستان کې یا د ډیورنډ کرښې نه اغاړه نېشنل یا ملي ګوندونو ته دا خبره وکړي چې ته څه غواړې، هغه ورته وایي چې پاکستان نه بیلېدل غواړي، درته وایي چې نه. چې ورته وایي چې بل وطن غواړي، وایي چې نه. ته چې ورته وایي چې افغانستان سره یو ځای کېدل غواړي، وایي چې نه. څه شی غواړي؟ خپل حقونه غواړم د پاکستان د آئین لاندې. نو دغه مثال بیا ځینې خلک وړاندې کوي. تاسې په دې کې کوم یو نظر ته ترجیح ورکوئ؟ او همدغه سیده شینواری صاحب په پاکستان کې دننه میشت پښتانه کاغه ملتپال دي که غیر ملتپال دي، کاغه په جنوبي پښتونخوا کې دي او کاغه په شمالي پښتونخوا کې دي، کاغه په قبایلی سیمو کې دي، هغه ټول تر اوسه پورې داسې کوم په 13 کاله کې ما کوم تحریک کوم منصوبه نه لیدلې چې هغه پاکستان نه ځان له یو جداګړې صوبه غواړي، کوم پښتونستان یا پښتونخوا په نوم باندې یو جداګړې ریاست او وطن غواړي یا د افغانستان سره یو ځای کېدل غواړي. داسې کوم شی ما د نظر نه تیر شوی. هغه د پاکستان په آئین کې د پاکستان د قانون دننه د پاکستان په خاوره باندې د پښتنو د وسایلو باندې اختیار سره د سیال ژوند حق غواړي او دا ډېره واضح خبره کوي. مثالونه دا دي چې هغه د پاکستان په پارلمان کې دي، هغه د پاکستان په صوبایي اسمبلیو کې دي، هغه د پاکستان په
بیوروکراسي کې دي، په پوز کې دي، سرکاري افسران دي، په مکتبونو کې دي. هر هغه سرکاري افسر چې هغه پښتون دی ملتپال دی، هغه چې د حکومت نوکري کوي، هغه ول سوګند پورته کوي چې هغه د پاکستان د مفاداتو، د پاکستان د وطن د تحفظ د آئین ذمہ قسم لوړه پورته کوي. نو داسې کوم تحریک خو نشته دی، داسې کوم شی ما د ډیورنډ کرښې نه پورې طرف ته هم نه لیدلی چې کوم تحریک جوړ شوی وي چې هغه د دې سیمې د پښتنو په دې بنیاد کومک کوي چې تاسو راپورته شئ، ژوندي شئ، چې موږ د ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه ته کوم زموږ چې وطن دی په ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه ته کله چې هغه یو وو چې دا بیرته اخلو. دا چې کوم منصوبه زه نه وینم په دا کې. یو البته خبره چې کوم ماته ښکاري اهم ښکاري واغه شاید امپورټنټ یا ضروري هم دا غدار چې په پاکستان کې میشت پښتانه چې هغه پاکستانیان پښتانه دي، هغه په افغانستان کې په پاکستان کې د افغانیت جګړه کوي، هغه د افغانستان وطن د سالمیت او تحفظ جګړه کوي، هغه په پارلمان کې همیشه تل ودرېږي د پاکستان پوسټ تک هغه ولی خان او کاغبل دی کاغه اوس منظور پښتون دی کاغه محسن داول د کنور دی چې تاسو هلته ګوتوهنه نه قرار شي، لاسوهنه نه قرار شي، هلته د جهاد لپاره پیسې د نړیوالو ناخلي دی باندې افغانستان وطن تباہ کو، برباد نکو، غرق بکو. یعنی یو غږ چې موجود دی او کوم چې د پاکستان لپاره شاید یو چیلنج هم دی، کدا نه وي د پاکستان د عسکري پوځي پنګو د لارې سرکاري دانشورانو خو شاید تر اوسه پورې د افغانیت ټکی هم د خلکو نه هېر کړی وي. خو دا پښتانه دي چې هغه ژوندي دي، هغه دا خبره کوي ځکه افغانیت اوس په پښتنو کې څرک موجود دی. صحیح ده. بونیری صاحب تاسو خو تجربه لرئ، هغه خلک ډیر پیژنئ، هلته وضعیت ډیر ښه پیژنئ، دغه دې هم ورسره راغلي دي. څومره دا خبره رښتیا ده چې ملتپال ځینې شخصیتونه، ځینې ګوندونو خلک، حتی ډلګۍ د پاکستان استخباراتو سره مستقیما هغه ریشه یې هلته رسیږي او ریشه هم رسیږي، بیا ورته وایي چې نه نوي خبرې هغه کوي چې په دواړه غاړه پښتنو باندې په رحمان بونیری هم ښه لګېږي، په سعید شینواري هم ښه لګېږي او هلته په ګل خان باندې هم ښه لګېږي، په هر چا باندې ښه لګېږي. مګر یوه ډېر 10 کاله کې کیدای شي تاسو ته ضرورت شي یوه خبره به داسې کوئ چې هغه د پاکستان د ساتنې شي. لکه ښه مثال یې دا اوس په کوټه کې یو رهبر دی چې هغه یوه نیمه خبره د پاکستان د بقا دپاره کوي، په پېښور کې یو رهبر دی یوه خبره کله کله د دغې دپاره کوي، د پاکستان د بقا دپاره کوي. د پښتنو ملتپالانو باندې خو داسې کوم شک ما نه دی کړی کله نه پې کومه او ما سره د هغې کوم حواله او ثبوت هم نشته دی. البته په پښتنو په خاوره باندې پاتې کېدونکي مذهبیان چې دي هغه د پاکستان د پوځ، د پاکستان د استخباراتي ادارو، د افغان ډیپ سټیټ تګلارې پلویان وو، پلویان دي. هغه چې کله امریکا لاړه، روس لاړ، نو هغه وخت هم د جنرال ضیاء الحق په مشرۍ کې د ډالرې اخیستې اول ته کیمپونه جوړ کړي وو، جهاد یې کوو، د افغانیت یا ملت پالنې خلاف یو تصور یې لیوه ده ورکوله. د هغې په بنیاد په پښتنو وطن باندې ډېر لوی جګړه تېره شوه، تاوان تېر شو، ظلم تېر شو، بربریت تېر شو. پښتانه اوس هم په جنجال کې دي او په یره کې دي او په غم کې دي. دغه خلک د پاکستان د پوځ سره ډېر ښکاره ولاړ وو د جهاد په شکل کې. بیا چې کله امریکا راغله نو هم تاسو پام وکړئ چې په پاکستان کې هغه مولیان یعنی مولانا فضل الرحمن سے مثال په توګه په سویکار چوک کې ولاړ وو او تقریر کوي چې زه به په د عرب سمندر کې د امریکایي بحري بیړۍ چې دا ډوبه کم کدی رالل، یعنی زه به جهاد کوم، زه به جګړه کوم. خو د پرویز مشرف په دور کې چې کله پاکستان د دغه جګړې کې د بلیونو ډالرو د اغستو په سر ملګری شو او د ناټو لپاره لاره ورکړه، نو یو اتحاد جوړ شو د مذهبي ګوندونو. مولانا فضل الرحمن ګوند په پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ، اعلی وزیر راغی، په بلوچستان کې حکومت جوړ کو، په وفاق کې غټې غټې څوکۍ واغستې. د پاکستان د پوځ دا هغه ویژن ملګري وو او دې باندې خلک شک کوي چې د پاکستانیت یا د پاکستان د پوځ چې کوم تصور دی د هغې سره ولاړ دي. زه د پښتون ملتپالو پسته خبره کوم د پاکستان په هکله کېدای شي د هغې خپل سیاسي عوامل وي، مجبورۍ وي. په محمود خان باندې دا شک چې هغه د افغانیت خلاف دی، یا په ایمل خان باندې دا شک چې هغه د افغانستان خلاف دی او هغه په دې بنیاد باندې د پاکستان د استخباراتو ایجنټي کوي. ما سره داسې کوم ثبوت شته دی هم نه، زما ذهن یې منم نه. بونیری صاحب یو بله موضوع ده چې هر څوک یې کوي، هغه وایي چې پاکستان د پښتنو سرسخت ترین دشمن دی. ته هم کوي، زه هم کوم، بل څوک هم کوي او ثابته کړې هم ده که منابع دي د همدې پښتنو وړي، که جاهل ساتي د همدې پښتنو بچي ساتي، که ګل خانان کوي د همدې پښتنو بچیان کوي، که حق نه ورکوي د همدې پښتنو نه ورکوي. ولې پاکستان
چې یو قوم په خپل جغرافیه کې راتړل غواړي بیا د هغه حق هم نه ورکوي بیا دښمني مو ورسره کوي د پښتنو سره د پاکستان دښمني ولې ده ځکه دا چې وایم چې د پاکستان د پښتنو دښمن دی نو معنی بل شان جوړیږي خو زه به داسې درته وایم چې په پاکستان کې څلور صوبې دي څلور وړ صوبې چې دي د پاکستان د آئین او دغه لاندې قانون لاندې د یو شان ژوند تیري یو شان ژوند تیرولو حق لري خو حقیقت کې د آئین او قانون نه بهر چې لاړ شي داسې نه ده په پښتونخوا کې ځکه خلک دا سوچ کوي چې د پاکستان کې د هغو سره توپیري چلن کیږي چې په پښتونخوا کې تعلیم پښتونخوا کې صحت پښتونخوا کې انفراستراکچر په پښتونخوا کې په سرکاري نوکریو کې برخه د پاکستان په ان اف سي کې د قومي وسلو په ویش کې یو شان برخه دا غوته نو ورکول کیږي مثال فاټا نه دا ولې کیږي دا ټول شین ثابت دي کنه خلکو ته ثابت او زه نه زاغه راځم شنواره سب زاغه راځم ګور په فاټا کې په خوانی چې په قبایلی سیمه ورته ویل کېدل نو پښتونخوا برخه جوړه شوې ده 80,000 مربع کیلومتر علاقه لري لاهور 200 مربع کیلومتر علاقه لري پاکستان په لاهور کې 200 پوهنتونونه دي سل اسپالونه دي سړکونه دي انډرګراوند میټرو دا هلیکاپټر یو جازونه دي قذافي سټیډیم دی په پورا 80,000 مربع کیلومتر خاوره په خوانی فاټا کې یو پوهنتون تر اوسه پورې نه یو سړک نشته دی میند چې بچی ځایږي اکثر د ماشومانو د مرګ شمیره د هغې په پرتله زیاته وي بیروزګاري زیاته ده لوږه تنده زیاته ده جګړه زیاته ده نړیوال ترهګر راغلي دي هلته پټ دي د امریکې نه یا ناټو نه پیسې اخیستې هلته کې نه خرچه کول کېدی نو ځکه پښتانه وایي چې پاکستان د دوی سره توپیري چلن کوي دوی سره زیاتې کوي اوس دا یوازې په دې بنیاد نه ده چې دوی داسې وایي دوی په نصاب کې دوی په اخبار کې دوی په ټي وي کې د یو کمزوري غیر سیال قام په توګه د یو قمقل ناپوه قام په توګه دهشتګرد قام په توګه ښودل کېږي د دې پاکستان مشران باید ځواب ورکړي چې پاکستان که دا پښتانه پاکستانیان ګڼي خپل خاورې ګڼي خپل خلک ګڼي نو ولې بیا په یو وطن کې د یوې سیند نه پورې غاړه ته خوشحالي ده او راپورې غاړه ته غم دی ولې د سیند نه پورې غاړه ته د کرکټ میچونه کیږي او راپورې غاړه ته په چاودنې کیږي که په مدرسه کې ده که په مکتب کې ده که په ایوان کې ده د دغې سیمې د خلکو په ذهن کې چې دا سوال راپورته شوی دی چې پاکستان ورسره دښمني کوي د دې د اویو کالو تاریخ دی ځکه دا سوال د دغې سیمې د خلکو په خوله کې راپورته شوی دی ځکه هغې ته زه ځای ورکوم ځکه زه غورم چې دې سیمې خلک دا ګیله چې ده دا تش ستاسو دا د شکوې په توګه نه ده د دې عملی شکل دا دی چې په لاهور کې وسوم د سی پیک چاینا پاکستان اکنامک کوریډور په سیالکوټ کې په ساحوال کې په جهلم کې په بلینز اف ډالر کارخانې ولګېدې د سولر پینلو د بجلی منصوبې ولګېدې پښتونخوا کې بجلی نشته دی پښتونخوا کې لاره نشته دی کوټې خلک چې دی د اوبو د لاسه د تندې مړه شو په جوب کې د چمن کې د په تورخم د چمن لاره بنده وي تورخم لاره بنده وي نورې دنیا سره اقتصاد روان دی نو دغه خلک ځکه دا شک کوي شینواری صاحب چې پاکستان ورسره د دښمن قام په سترګه ورته ګوري او صحیح یو باس بم رو راټولو راځو بیرته ستا ذوق شوق ژوند ته لږ راګرځو ډېرې خبرې وشوې یو بله خبره به هم راته وکړئ چې دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې دا بیداري راپورته شوې وه په خپله خاوره باندې خپل اختیار خبره راپورته شوې وه 100,000 نه زیات کسان راټول شول په خیبر کې لویه جرګه وکړه تاسې هم ورته ډېر کوریج ورکړه بیا دا لویه جرګه چې وشوه هغې نه وروسته یو ډېره ژوره خاموشي راغله پی ټي ایم داسې شکایت لري چې ګواکې په ملي ګوندونو کې یا د دې پښتنو په منځ کې مشرانو په منځ کې دوی سره لکه چې لږ لږ خیانت شوی دی دوی ډېر زیات خلک نیول شوي دي ستا معلومات څه دي تازه صورتحال څه دی هلته څه شوي دي څه پېښ شوي دي شینواری صاحب د جرګې په اخري ورځ باندې 8 لکه خلک وو د جرګه کې 3 ورځو کې 8,000 قومي مشران و رجسټرډ نزدیک 2 میلیونه خلکو تګ راتګ کړی د شرکت کړي تمام پښتنو قومونو ملتونو سیاسي ګوندونو په دې کې اتفاق کړی چې د پښتنو په خوره باندې دا مسایل چې د حقیقي دي د دې حل پکار دي او په دې باندې اتفاق راغلی دی ممکنه توګه باندې هغه ډیمانډز یا اهداف چې دی هغه نوي تر سره شوي خو زه د خبريال په توګه داسې ګورم چې پښتانه کټول په یو خبره متفق شو کاغه مذهبي دی او غیر مذهبي دي کاغه سیاسي او غیر سیاسي دي او کداغه بشري پښتون کول منځر پښتون کول قبل چا کول یعنی دا غټ یو زه فکر کوم د کامیابی یو عنصر خوده هغه ډیمانډ او چې پوز دی پوز کې د شي دغه سیمه نو وتل د پاکستان ستراتیژیکلی دغه لپاره ممکن نه وي
د پاکستان نور سیاسي مشران چې په واک کې دي حکومت کې دي هغه ته بریفینګ ورکړی وي خو ما بخیر د دې مطالبه نه خو څوک کوم انکاري دي تر اوسه پورې چې په دغه سیمه کې په پی ټی ایم باندې پی ټی ایم باندې سخت حالات دي ست معلومات شه ډیر کسان نیول شوي څومره کسان نیول شوي څومره مشکلات دي په ډیر زیات سخت حالات دي ډیر زیات چې کوم خبرونه مرکه کومه د خلکو سره معلومات راغونډوم دا غو ډیر خلک ډیر چې کوم د تنظیم فعالان دي رجسټر هغه یا خواخوږي دي په هغه د دهشتګردۍ د سکیجول 4 مقدمې جوړې شوې دي د هغه پاسپورټونه او شناختی کارتونه بلاک دي کچا پلار په سرکاري حکومت کې نوکری کړي و د هغه پنشن نزي هغه پسې وسوم لټون شروع دي هغه بدناميږي د یو جیل نه بل ته لیږل کیږي ډیر زیات دغه جرګې نرستو دغه باندې ما معلومات داري چې خپل منظر پښتون چې کم ژوند دي او دغه چې کم هلې زلي دي هغه ډیر محدود کړي دي هغه د ډیر څه خطرات دي خو دا یو خبره که څوک داسې کوي چې دا جرګه ناکام شوه نو ممکن توګه باندې دا خپل یو تزیوي زه د خبريال په توګه داسې ګورم چې تمام قام په هغه مطالبه باندې اتفاق کړی دی کم چې منظور پښتون یې هغه ملګرو په دې 13 شپږ کالو کومه کور ودان ډیر مننه راځو یو ستا یو ډیر جالب د ژوند اړخ ته تاسو د حماس او د اسرائیل د جګړې د کورج لپاره اسرائیل ته سفر کړو خلکو به يهودي حساب کړي د پښتنو کې فهم ساتل څومره سخت کار دی د خلکو ځان سره ساتل مینوال ساتل او هغه باور ساتل یې څومره سخت کار دی شینواری صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او زه حیران دي چې عام خلک خپل سوچ کوي خو په دې موضوع باندې سیاسي مشران او ځینې خبريالانو چې زما ملګریم دي ما پیژنم هغه په ما شک کړو زه هغه حیران کړو زما یو عکس چې هغه ډیر زیات د ملیونو په شمېر کې خلک چې کله په ما تنقید کوي هغه ورکی دا عکس د 1 اکتوبر د جګړې نه ډیر په خوا غسل شوی هغه وخت کله چې امریکای په کوشش باندې مسلمانانو هیوادونو چې پاکستان ته پکې اشاره کړه د ابراهیمي تړون لاندې د اسرائیل سره سفارتي اړیکې سمولې زه یو تعلیمي سفر په سلسله کې چې کله اسرائیل ته نو په یروشلم کې چې کله بیت المقدس ته لاړم به مسجد اقصی ته لاړم د غیر رستو د یروشلم هغه زړو بازارونو ته لاړم په کوم باندې چې د اسلام د ایمان د نقطه نظر نه د اسلام پیغمبرانو یا د خدای پاک د وحدانیت منونکو پیغمبرانو پر اغسته دي ما غ بازارونو هم لیدل یو زوړ بازار ته زلاړم چې به کې سلور زلمی یا د دینم زیات زلمی مال لیدل چې جامع کیژوال وي مطلب کمیس یا پرتګي سم نو یعنی پندې ښکارې دي یا مټ ښکارې دي یا یونیفارم وردی کې نو خټو پکې را جوړند کړي وي نو زه حیران شم چې د اسرائیلیان سلی ونیان دي دا خدا سکاري چې لکه زه مثال په توګه وزیرستان ته راغلم دا شړي په غاړه ټوپک ته نو ما د چاول چې نه دا خو سکیورټي دا یا امنیت ساتونکو دی دا د کیژوال ګرځي ما دا غو سره د خپل پروګرام لپاره چې کله د ابراهیمي تړون ما ریسرچ کوم چې ابراهیمي تړون کې اسلامي هیوادونه ولې شاملېږي دا څه شی دی په دغه وخت کې چې کله جګړه نه و دا هغه وخت ډېر بخوانه خبره ده دا غو سره مرکه کول چې تاسو دلته کیژوال ګرځي ټوپک مړه په غاړه کړی دي خلک د یریږي نه نو هغه دغه مرکه نه یو عکس واغسته هغه خبر ک بیا د 1 اکتوبر د اسرائیل او حماس د جګړې وروسته هغه عکس خلک ورک چې بونیره د اسرائیلیانو پوځیانو سره ولاړ دي عکس غسته دي او د حماس په مخالفت کې یا د فلسطینیانو په مخالفت کې د اسرائیل ملګرتیا کوي که څه هم تاسو یو خبريال شینواری صاحب اسامه سره به مرکه کړی وي د پاکستاني جرنیل سره به دیم کړی وي اشرف غنی صاحب سره به دیم کړی وي او که مقدس پلاس در ټرمپ سره به هم کوي ممکن دغه تاسو هم تصویرات لشي د دې نه نه ثابت چې د سړي په ډله یا په ملګرتیا کې یا هغه په حق کې تا خبره کړې ده چې فلسطین کې ومه چې په اسرائیل کې ومه زما ټول ریپورټینګ 2 ورځې ریپورټینګ زه د دنیا هر اخبار والا چیلنج کوم چې رواخلای وې ګوره کما بیلنس ریپورټینګ نه کړي کما د اسرائیل په حق کې کړي او د حماس مخالفت کې به کړي یا د فلسطینیانو په مخالفت کې به کړي نو بیا ممکنه توګه د تور سکول لګي خو دغه تور بيخي زیاتې وو او زه په فهم باندې چې تاسو ته ویلو حیران یم د خلکو په فهم باندې تاسو یو بل شیم لري روشن پاکستان اخبار کې او ای وی ټی خیبر کې مکار کړي او دا دواړه د هغه څه چې د پښتنو په لاندې کولو کې خلک وایي چې ونډه لري څه ډول د تور نه سړی ځان ایستی شي زه به مختصر جواب درکم روشن پاکستان چې زره لم زما د خبريالتوب لومړی ورځې وي او پیخي په سر کې او یو ځای کې مې نوکری کته او نوکری پیدا کړه ما ته نو معلومه چې د اخبار د ضیاءالحق پلوي اخبار دی خو هغه اخبار د اخبار ایډیټوریلز د اخبار ایډیشنز د اخبار کې لیکنې د اخبار شکل 3 کال بعد ما بدل کړ
هغه ملتپال اخبار ما جوړ کړ د پروز یو حق اخبار نه پاغه په باچا خان کې باندې ایډیټورل لیکل شروع شو په خوشحال خان خټک باندې پکې خصوصي زمینی چاپ کېدل شروع شو پاغه باندې په پښتون قومي وحدت باندې مناظره شروع شوې د افضل خان لالا او د سلیم راز صاحب ترمنځ هغه ټول اخبار موجود دي په پښتون نړیوال کانفرنس کې ما د استاد حبیبي او علامه حبیبي او بینوا استاد او د افغانستان د لر او بر د ادیبانو شاعرانو مرکه چاپ کول شروع کړل هغه یو داسې اخبار جوړ شو چې هر پښتون لیکوال غوښتل که رحمت شاه ساحل صاحب وو که عباسی یوسفزئی صاحب وو که سید ګوهر صاحب وو چې په دې کې دغه آرټیکل چاپ شي زه ویاړ کوم زنن کوم چې د یو خبريال په توګه باندې ما یو پروز یو لک اخبار چې دی هغه د پښتون ملتپال اخبار په شکل کې ورواړو د پښتو ټلویزیون خبره شو پښتو ټلویزیون ما ته هیڅ معلومات نه خبر چې هغه په دې خاطر جوړ شوی چې هغه د پښتنو خلاف کار وکړي په دغه چینل کې چې زوما ما چې کم کار کړی دی ما په کراچۍ کې زما 15 کال کار دغه پسونو دغه چې دی پروګرامونه خلک کته شي کسانګړ وو ک شکارپور وو ما پښتانه را پیدا کړی دي لټولې مې دي چې پښتانه دي اصلیت دار یو اخري خبر وبخه دا کوم را ډیر ضروری ده په خیبر کې چې زوما یوازنه چې ماته په د خیبر ټي وي د هغه وخت سټیشن نیوز ایډیټر حسن خان نومو هغه ماته شوکاز عمر کړو چې دا کار دی ولې کړی دی چې ما پښتانه افغانان چې د افغانستان وو او یا مشران سپینګری او سپینسره چې هغه د پاکستان اف آی ونیول په کراچۍ هوایي ډګر باندې چې تاسو حج د پاکستان په پاسپورتونو باندې تلیه نور رحمان بونری یوازنه اخبار والو چې داغو خبري ورکو جیل ته او پاکستان مجبور کړ د افغانستان کونسلګری مجبور کړ چې دا او ویات سپینسری او سپینګری پریک دی او زو سره تر سپین بولده کلاړه ما په گاډي کې او په انګریزي ژبه کې هم دغه پروګرام په موجود دی په یوټیوب باندې پښتو کې موجود دی او وی ګورئ چې په خیبر کې بنيري کار کو نو څنګه کو او تاسو په اسرایل کې په پښتنو باندې ریسرچ کړی دی کنه د دې ریسرچ نتیجه څه دا یو امغه سفر کې لکه چې تاسو دا کار کړو ډیر پښتانه دا فکر کوي چې هغه يهوديان دي یا د يهوديانو ورکشي یا قبيله دا کوم چې يهوديان فکر کوي ورکشي دي ما په پروګرام کې هغه خلک چې دا سوچ کوي خو په افغانستان کې یا پاکستان کې اخبارونو کې راځي دا خبره په ټلویزیون کې راځي په مرکو کې یا په لیکنو کې شته خو ما په دې خاطر دا کار کوم چې اسرائیلیان څه ګمان کوي آیا اسرائیلون دا څنګه يهودي تاریخداران څه سوچ کوي داغو پوینټ اف ویو ما ریکارډ کړی دا چې هغه دې ته په نظر ګوري او هغه خپل دلایل لري او هغه یقین لري چې ټول پښتانه خو نه خو ځینې پښتانه شاید هغه يهودي نه دا واضح خبره ده چې اکبر باچا مغولانو دغه یو شیخ پور کړو چې پښتانه اسرائیل وخی زه فکر نه کوم چې دا ډیره علمي ریشه وسی کنه کله چې نبی په پروګرام کې شینواری سي درې ځله ویلي دي په سر کې چې زما کوشش دا نه چې ثابت کوم چې پښتانه يهوديان دي یا يهوديان چې دي ما په منځ کې ویل په اخر کې چې زه صرف هغه نقطه نظر وړاندې کول غواړم کوم چې يهودي مفکرین یا مورخین هم وایي د یو خبريال په توګه باندې انفارمیشن تر لاس ما رسولې دي او هغه اړخ چې هغه ښکارن هغه مې راښکاره کړی دي ما یو زم دانه ویل چې دا سم دی یا غلط دی ابل ورځ د باچاجي هارون باچا په سندره کې په یو قربان باندې وګدا تفسیره کړې و نو موږ پوهیږو چې زمونږ بونیری صاحب سره دی چې شاعر دی ډیر قوي هنرپوه هم دی موسیقي سره لکه چې ډیر زیات دی تعلق بیکچ زیات زما په ژوند کې یوازینی کمی دا چې زه د موسیقۍ کم انسټرومنت یې والا نشم غږولې رباب یا طبلا یا هارمونیم کوم مقابله سره زه به زده کوم زه د ورکوټوالو نه موسیقۍ سره مینه لرم باچاجي باندې زماینې ما د شاعرانو سره هغه شاعري ما په پښتو ژبه کې چې هغه په ټیون باندې شاعري لیکلې ده یعنی شاعران خو د پښتو داسې وي شاعري ولیکي او هنرمن په طرز جوړ کی ما به رحیم شاه طرز جوړ کړو ما باغه ته پاغه شاعري لیکله قسم هغه شاعر باندې زبیار نکوم مثال په توګه پیرا یو مشهور کلام چې رحیم شاه ویلی او دا هغه ستا شعر دی هغه شعر یا هغه نورستو ډیر زیات شعرونه چې رحیم شاه په شروع کې ویل پر رحیم شاه باندې تر اوسه پورې بونیری صاحب زه د هغې خبرې په لومړۍ مصره باندې پوه نه شوم هغه څه وایي هغه دا وایي چې لړکه حجاب کوزي پردې کپیره صحیح خپل لیونې خاورې کپیره او زه بونیری به د بالکې شمخو کته د ماته مناری کپیره غړي کلام دی او دغه کلام
نرستو بیا بلها ډیر زیات کلامونه رحیم شاه ویلي دي ما په بلا د افغانستان لپاره زو سره سفر ما کړی دي معنا دا ده چې په موسیقي په لګ ډیر پوهیږم او استاد نیمه خو ځکه د موسیقي کې چې د مړی د سور او د تال کم انداز دی باچاجي سره د اعزاز دی چې نږدې پاتې شم نور هنرمندانو سره زه خواهش کوم کماته مخ په لاس سره باید زه په موسیقي ځان په کوم موسیقي غول زده کوم موسیقي ژوند دی او د ژوند نه انکار نه پکار دوه افغانان ډیر خاص وو یو رحمان بونیری یو ګیلمن د افغانستان د کرکټ لوبډلې په برخه کې کنه چې دا غوي بریا او بایلات بریا باندې خو ډیر زیات خوشحاليږي او هغه ویډیوګان هم راځي مونږ ډاریږو چې کله داسې نشي چې د رحمان بونیری زړه د افغانستان د لوبډلې په بایلات سره ودرېږي خدای مکه نه داسې نه ده زه د افغانستان د لوبغاړي چې کم دي محمد نبی دی که ارشد دی که زدران دی که ګربز دی که اتل دی که بل دی دغه لوبه سارم دغه لوبه وینم هغه د خوشاله م دغه په هنر باندې هغه د افغانستان د وطن د قوم د خلکو په اقتصاد خوشاله باندې مونږ پویو کنه دا خو د ډېری مینې نه یعنی د هر افغان نه دوه افغانان ډیر خاص دي چې یو بونیری دی یو ګیلمن دی ما دا خبره وکړه خدا چې کوي بیلی بیا بچکه بایلات او ګټه د مقابله دوه مهمه برخې دي او ضروري برخې دي یو به بیلی یو به ګټي افغانستان تر اوسه پورې چې کوم لوبه کوي افغانان چې لوبه کوي هغه د وطن لپاره کوي او په نه کوي کله هم په یره باندې لوبه نه کړي او آینده به هم داسې کوي زموږ امید دی او کدا سې وکي پاغي تنقید بیا د افغانانو حق دی چې پیو کوي افغان لوبډله پاغي نه خپکیږي کدا حق افغان لوبډله غړي چې د وطن او د قام دی چې هغه ساينه وکي نه په کوم ورځ کو افغانان دا محسوس کړ چې افغانستان لوبډله کمزوري لوبه کړې ده د وطن ابروي بایللې ده او په یره بایللې ده نو بیا په افغانان یقینا چې تنقید کوي خو دې سره زه د نظریه همکاران ماته وای کلم چې افغانستان لوبه ګټي په دفتر کې د رحمان بونیری مزاج ټیون هر څه بل رقمي او په کور کې هم د دوی یو بل سمای محفل سمای دا خبر رښتیا دي چې کور کې هم به هر زیاته خوشالي د شینواره چې انسان کله خوشاله وي دغه ټون دغه आवाज دغه سټایل دغه خبرې بدل وی کله چې غمجن وي خپوي دغه بدل وي دا خو فطري عمل دی فطري شی دی دا سي ممکن زما همکارانو محسوس کړی وي چې د افغانستان د ګټي یا د لوبي ګټلو په وخت باندې شاید زما غږ پورته وي زب تیز منډه او ما زر کار کوم ممکن توګه باندې هغه انرژي په غیر شعوري توګه زما په وجود کې را پیدا شوی بیمانه محسوس کړي خو خوشاله انسان چې کله خوشاله وي هغه انرژي ټول خلکو د ښکاری زه غواړم تا نه یو شعرم واورم ځکه چې ستا د هنر یو ډیر د ادبي فن یو ډیر خاص جلوه ستا په شعر کې ده زما د ژوند اظهار چې په کم شعر کې شاید سم کړی دی غدا دی چې پلوی همت می د ځنګل په منځ کې شپه تیر کړه پلوی همت می د ځنګل په منځ کې شپه تیر کړه لکه مرغۍ می د خامار خپل بچي وساتل واه ډېر ګران ژوند می تیر کړی دی شینواره سه به اوس هم تیروم او په امریکا کې خلک و چې بونیری چې دی هغه ډېر شتمن دی او ډېر خوشاله ژوند تیری خو ډېر مزدور غریب عوام سړی ما تر اوسه پورې ماڼۍ نه دی جوړ کړي بلډینګونه مې نه جوړ کړي بینک بیلنس مې زیرو وی هر وخت او په کار باندې مې فوکس وی کله مې دې ته توجه تمرکز نه کړی چې ماڼۍ جوړې کما قیمتي گاډي واخلم زړی جامې چې دی هغه غوندم کار لازم او په تیرو 15 کالو کې مې د شاپینګ هم نه کړی کله بس کار سره مینه ده خپل ژبې سره مینه ده خپل خاورې سره مینه ده او دا زموږ لپاره ټول غټه سرمایه ده زه فکر کوم چې ستا دوه ارمانونه شاید په زړه ډیر ژور دي یو بونیر ته د بیرته یو ورځ رسیدو یادتلو یو کابل ته تلو دلته کې یو ورځ یو پخوانی افغان جنرال د وسوم د ډیر ژوندې دی وسی زینم ناخله ماته ول چې په کوم ورځ مې بیرغ ودرو په ارګ باندې نو تب خصوصي ملمای یا به وی اپ ملمای ما نال سره الله خبرې کړم ولی نو خپل وطن ته باید سړی د ملمه په توګه نه زی د وطن د وګړي په توګه لاړ شي او د وطن د عام وګړي په توګه باندې اغال ځکه قدم وهنه وکي په سړکونو کې وګرځي نو ارمان خو د میلیونو پښتنو د پټول نړۍ کې مشت میلیونو افغانان د ارمان په ځل کې ساره مخام ساتي چې خپل وطن ته لاړ شي الته د افغانستان ملي بیرغ رپیږي سرودي وي الته افغانان په خوشاله او من ژوند تیری بنیر دی ک چمن دی ک وزیرستان دی ک مردان دی ک پیښور دی ک کوټه دا او ک
لوړ دی او کله پغمان دی او کله لغمان دی او کله ننګرهار دی په ټول وطن کې د ټولو افغانانو د دې وطن کې د دې وطن د خوشحالۍ او ارمانونو په زړه کې دي د سیال ژوند ارمانونو په زړه کې دي او دا هلي کوي او ساره مخام کوشونه کوي په دې هڅه کې دي چې دا هر څه سم شي او د افغانان چې د خوشاله خپل ارمانونه د زړه ارمانونه پوره کړي. څنګه عمرکه کوم ځای کې خو خپه شوی نه بالکل نه ختم کړی دي نو بس لګیا اوسه که ختم کړی دي نو زما طرف نه خو افرین ډیره زیاته من کور ودان او ډیره مننه چې موږ ته د وخت راکړه خلکو سره خپل خلکو سره د خواله وشوه ودې خندولو طبعا خلک به هم ژاړي درته ځینو خبرو ته خدای دې ژوندی لره. ډیره مننه او شینواری صاحب ستاسو هم زموږ د جوګو غننه مپتلوت لوکي کې د زما خبرو کې بزنې ځای کې ترخی وي خلکو بدې لګي نو دغه لپاره به هم یو شعر وایم او د هر انسان د ژوند داسې وي هغه شعر دار چې د ما د خلینو چې کوم خبر راوځي هغه زما په ذهن کې پراته سوچونه یادونه چې دي دغه په نتیجه کې کله ترخیم شي او شعر دار ملګرو دومره تشدد به په مزاج شوه دی دا د کراچۍ پښتو شعر دی زوړ شعر دی ملګرو دومره تشدد به په مزاج شوه دی اوس چې خبرې هم کوم پکې زخمونه ښکاري. ډېر زیات ښکلی ډېره مننه کور ودان هر کله راشي تاسو کور ودان ستاسو همکارانو د کامیابي غواړم شینواری صاحب.